راورسېدلو د امان الله خان قبر ته. امان الله خان مقبره ده، ورته رانږدې شوي یو او نور قبرونه هم دلته شته. ما ته چا وویل چې دا د حاجي قدیر قبر دی. له ده نه به تېر شو هاخوا ته امان الله خان قبر ته به ورشو او وبه ګورو چې د ده قبر په څه حال کې دی. د غازي امان الله خان قبر دی چې کله پیدا شوی دی او کله وفات شوی دی. کله ګلورم چې او دا هم امیر حبیب الله خان د پلار د امیر امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان شهید د ده د زیږېدو او د مرګ نیټه. سردار عنایت الله ورور دی. دا د امان الله خان ورور دی. سردار عنایت الله خان، سردار عنایت الله خان مامون سلطانه. او رابطه د امان الله خان د مېرمنې قبر ته. اول به دغه د حبیب الله خان د مېرمنې قبر وګورو. شفیقه لورې ده که د امان الله خان لور ده؟ نه د حبیب الله خان. حبیب الله خان لور ده. ښه نو د امان الله خان خور دی. شفیقه سراج. شفیقه سراج د امیر امان الله خان خور دلته ښخه ده. د دې خوا ته بیا په کینه خوا کې دا د امان الله خان مېرمن ده مالکه سریا، او دې ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې. او افغانستان د دې له برکته د تعلیم په مټ په پښو درېدلی دی. نو خدای دې وبخي. دلته ارامګاه ده، خبرې دي. نو جلال آباد ته له راتګ سره مې یو بل ارمان هم پوره شو چې د امان الله خان، د غازي امان الله خان ارامګاه د ده قبر مې ولیدو. د ده ورته به دعا وکړو او په دې هیله چې د ده نوم تل د افغانانو په زړونو کې وي او د ده روح ښاد وي او جنت ته ځای شي. امان الله خان بڼ دی. د دې لپاره چې ما نه دی لیدلی او معلومات هم نه لرم، نو د غره د احساس په مرسته وکړي او څه دې ته دی دلته لوی شوی دی او دا ځای ورته ډېر اشنا دی. نو احساس صاحب راته ووایه دا امان الله خان هغه معنی د ده خپله وه که نه؟ بالکل دغه سیمه ده چې موږ اوس ننوځو دې ته وایي سراج العمارت، یعنې د امان الله خان قصر او ماڼۍ. دلته کله چې د انګریزانو په لمسون خلک پاڅېدل د امان الله خان پر ضد، دوی حمله وکړه ننګرهار باندې، جلال آباد باندې، اولین تاریخ کې دا ماڼۍ دې وسوځوه، اور یې وکړه. نو دا ماڼۍ کلونه کلونه د دې جګړو په وخت کې هماغسې وو چې سوځېدلی وو. دغه معنی دغه معنی چې اوس موږ وایو. نو بیا چې کله دا تېر شل کلنه دوره کې د طالبانو مخکې دولت و، دوی به دا بېرته ورغوو او قصرې بېرته جوړ کړي. نو نه پوهېږم چې څومره به د هغه تاریخي لحاظه توانېدلي دي چې دا بېرته ورغوي، خو بیا هم اوس هم لکه چې کار پرې لږ لږ روان دی، خو دغسې بېرته کول یو څه حالت باندې. یعنې تا دغه ماڼۍ کوله نه؟ دا د امان الله خان یا قصر شاهي ماڼۍ ده چې بیا د جګړو په وخت کې سېزلې وه، سوځولې وه او بېرته د امان الله خان په وخت کې
بیا بیرته ورغوله او معلومیږي چې څو وارې به رغېدلي نه کله چې هغه سوځېدلی و بیا هېڅ وخت نه و رغېدلی هماغسې شاړ پاتې و بیا د جمهوریت په وخت کې دا بېرته ورغوه او معلومیږي چې لوی باغ هم دی هغه خوا دېخوا په هره خوا کې ګلان دي بوټي دي خلک تفریح ته راځي خلک اوس زیاتره ځوانان دلته تفریح دپاره مازدیګر راځي مختلف لوبې دلته شته فوټبال کوي موټرسایکل ځغلوي او بلیارد کوي پخوا د جمهوریت په وخت کې دلته یو سیار سینما هم و خلک به فلمونه سینمایي فلمونه به لیدل او طبیعي ده چې موږ خو د مېرمنو خبره چې کوو کورنۍ هم راځي که نه دلته کورنۍ نه یعنې کېدای شي کوم چکر دپاره شو زیاتره ځوانان دلته ښه وخت تېروي اوس ګورې خلک لږ لږ راغلي دي دا قصر ګوري هلته خو مېرمنې هم شته هغه څو سیلانیانې دي که څنګه شته داسې ښکاري چې مېرمنې نشته طالبان صحیح او دلته معلومیږي چې دا د هغه باغونه بېګا څه ما ورته خبره وکړه دا د نارنجو باغونه دا مځکه د همدې دپاره لکه چې جوړه شوې ده په اصطلاح آب و هوا ننګرهار خو نارنجو ته ډېر ښه په اصطلاح حاصل کوي او ننګرهار خو د نارنجو ښار دی نو بس راځئ چې بیرته ورشو او د امان الله خان قبر مو ولیده اوس د امان الله خان بڼ ته راغلي یو سراج څه ورته وایي سراج العمارت بڼ او بس نو د جلال آباد هغه مهم ځایونه مو در وښودل ملګرو که ژوند و بیا به درته کیسې کوو او جلال آباد به در پیژنو د ګرمۍ ښار د شنې فضا ښار معنا د شنه فضا چې وایم یعنې ونې بوټي ګلان هر څه پکې شنه دي او خلک هم مینهناک خلک دي خدای دې خواري ورکه کړي چې نور هم دوی ښه شي او مهربان شي روغ اوسئ او تر بیا